ګرانو ملګرو، تاسو ډیر وخت اورئ چې یو نیم کس پسې ویل کېږي وایي پلانی تنبل دی یا لټ دی. هغه تنبل کس هیڅ وخت دا خبره نه مني چې تنبل دی. تنبل خو موږ داسې چاته وایي چې کار نه کوي. همدا تنبل خلک هم هیڅ وخت نه وایي چې زه کار نه کوم، خو کوم کار یې چې له غاړې وي هغه ته پلمې لټوي. مثلا یوه پلمه یې دا وي چې د دې کار لپاره ډیر وخت لرم. که کورنۍ کار استاد ورکړی وي او اوس یې رخصتي وي، دی وایي ځه چې دا رخصتي خو ډیره ده، یوه ورځ به یې وکړم. بالاخره داسې ورځ راسي چې رخصتي ختمه سي او د کورنۍ کار نه وي کړی. او بله خبره دا وي چې یو کار یا مسؤلیت یې له غاړې وي، نو دی وایي چې ولا دا کار چې هر وخت وغواړم کولی یې سمه. په همدې کې ورځې تېرېږي او همغه موقع به له لاسه وتلې وي، د با کار نه وي کړی. یا خدا وایي چې نن ستړی یم سبا به دا کار کوم، خو سبا به تر دې یوه بله ستړیا ورته پیدا وي او کار ترې پاتې سي. کله کله خو تنبلان دا هم وایي چې دا یا هغه شی مې خنډ دی. مثلا یو میلمه ورغی، دی به وایي چې ولا اوس میلمه دی، که زه دا کار کوم خفه به سي. خو زه باوري یم چې یو میلمه ستا په کار هېڅ وخت نه خفه کېږي یا خوشحالېږي چې ستا کار وسي، ته کامیاب سې. یو بله خبره دا هم وي چې وایي زه د دې کار حوصله نه لرم. ژوند کې که سوچ وکړو، هر سړی ډېر مسؤلیتونه او مجبوریتونه لري، خو هر یو ته به خپله حوصله پیدا کوي. او که حوصله دې له لاسه ورکړه، نو د هر څه دې ورو ورو له لاسه وځي. نو تاسو هم فکر کوئ چې تنبل نه یاست، خو کارونه درنه پاتې کېږي، همدې پلمو کې ولټوئ چې کومه پلمه تاسو ورته کوئ، بیا یې ورته حل لاره را پیدا کړئ. ښه وخت.